سوال یو ملګري کړی دی او هغه دا دی چې نن سبا په دې مدرسو کې دا کومې دستاربندۍ کیږي، نو آیا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چرته په دې طریقه باندې دستاربندي شوې ده؟ وایي د قرآن او حدیث په رڼا کې دې سوال جواب راکړه. نو دې سوال سره خو ډېرې خبرې متعلق دي. یو خو په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې دا موجوده کوم د درس نظامي ترتیب دی چې 8 کاله یو طالب العلم هغه اوله درجه، دویمه درجه، دریمه درجه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، اوومه، اتمه درجه چې هغې ته دورة الحدیث وایي، او ځینې پسې بیا 9 کال ته واوړي چې هغې ته تخصص وایي. په بعضې مدارسو کې تخصص بیا 2 کاله دی، نو 10 کالو ته دا سلسله ورسیږي. دا ترتیب د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و. د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې خو بس د الله کلام، د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث ساده بعد علم، دا د نحو علم، دا د صرف علم، دا غټه نحو چې ورته وایي علم معانی، بیان او بدیع، دا د لغاتو دا علم، او دا د فقه دا علم، او دا ورپسې دا د تاریخ علم، د سیرت علم، د اسماء الرجال. دا خو د علم یو لوی سمندر دی، یو دریاب دی، یو بحر دی. دا سلسلې په هغه زمانه کې نه وي، نو په دې طریقه باندې علم تلی و مخکې. بس نبی صلی الله علیه وسلم ته به جبریل امین وحی راوړه د قرآن مجید په شکل کې. جبریل امین د نبی صلی الله علیه وسلم استاد و چې هغه ته به وحی بیانوله، او نبی علیه صلات وسلام به براه راست هغه وحی صحابو ته بیانوله، صحابو به زده کوله. صحابو ته د نحو ضرورت نه و، هغې ته د صرف ضرورت نه و، هغې ته د علم معنی او بیان او بدیع ضرورت نه و، ځکه چې هغه هم د دقه ژبې والا خلک و. په کومه ژبه کې چې الله قرآن نازل کړی دی، په کومه ژبه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم خبرې کولې، هغه د دې ژبې په اسرارو باندې پوهېدل، د دې ژبې په رموزو باندې پوهېدل، د دې ژبې په رازونو باندې پوهېدل، د دې ژبې په جوړتیا باندې پوهېدل. د هغې دپاره به صرف دا خبره کافي وه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارکې ژبې نه به د الله د کلام یو آیت واورېده، بس دا د هغې دپاره کافي وه. د دې وجې نه د هغه زمانې لوی لوی مشرکان، یو مشرک چې راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدې، د الله کلام یې واورېد، نو څه وی؟ ویل والله ان له لحلاوة وان علیه لطلاوة. ویل زما د الله په ذات باندې قسم وي چې د په دې خبرو کې یو میټاس پروت دی، یو خوند پکې پروت دی، وان علیه لطلاوة، او په دې باندې د پاسه یو چمک او تازگی پرته ده. دا خبرې ګورې د انسان خبرې نشي کېدی، دا د بل چا خبرې دي. نو دا خبر هغه ولې وکړه؟ دا د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه خبرو چې د الله د کلام تلاوت و، دا د هغې اثر و چې د هغې په زړه باندې، ځکه په خبره باندې پوهېدل، هغه د دې خبرې په وزن باندې پوهېدل چې دا څومره وزني کلام دی، دا د فصاحت او د بلاغت په کومه لویه پیمانه باندې قایم دی، ولاړ دی. هغې ته دې خبرې اندازه و، خو ما ورته خو دې اندازه نه کېږي که نه. ما ورته د نحو ضرورت دی، ما ورته د صرف ضرورت دی، ما ورته د علم معانی او بیان او بدیع ضرورت دی، ما ورته د بلاغت او د لغاتو ضرورت دی، ځکه مونږ خو عجمي، مونږ په عربۍ ژبه نه پوهېږو، د عربۍ ژبې په اسرار او رموزو باندې نه پوهېږو. نو دې وجې نه علماو د درس نظامي دا کم ترتیب چې دی دا یې وضع کړی دی. د دې نتیجه به څه؟ د دې نتیجه به دا چې یو ځوان، یو ماشوم هغه د دې اوږد پروسس نه تیر شي، د 18 کاله دا ټول فنون ولولي. نو دې ته علوم آله او علوم آلیه ویلی کېږي. دا یو آله ده، د دې په ذریعه دا یو پړوی ده، پړوی. نو چې انسان کله دا پړوی کراس کړي که نه، نو دی به یو نتیجې ته ورسي. هغه نتیجه څه ده؟ هغه دا ده چې دی به په قرآن باندې پوهېږي، دی به د نبي صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې پوهېږي، دی به د هغې په اسرارو او رموزو باندې پوهېږي، او د هغې په معنا باندې به پوهېږي، د هغې نه به استنباط کولی شي، مسایل به ترې ایستلی شي، په مطلب او معنا باندې به پوهېږي. پښتو کې مطلب دا دی. نو دا سلسله خو یو په هغه زمانه کې نه وه. او دویمه خبره دا ده چې دې ته په دې معنا باندې بدعت ځکه نه ویلی شي چې دا څوک داسې د ثواب په نیت باندې نه کوي. خو عام طور مدرسه کې چې دستاربندي کېږي، یو کس حافظ شو او هغه ته پټکی ور په سر کړی شو،
او دغه په سر باندې رومال کې خودی شو، دغه په سر باندې د شفقت لاس راښکلی شو، او یا مثلا یو کس دی هغه د 18 کاله سلسله د علم چې کومه ده نو دا یې سر ته ورسول او په اخیره کې بیا هغه ته دستاربندي وکړی شو. دا خو د خوشحالۍ یو موقع ده. په دې موقع باندې چې بنده د خوشحالۍ اظهار ونه کړي نو په بله کومه موقع باندې به یې کوي؟ چې یو مور او پلار، نیا او نیکه، خویندې، وروڼه، ترونه، د ترونو زامن په دې موقع باندې د خوشحالۍ اظهار ونه کړي نو بله به کومه موقع وي؟ او ثبوتونه د هغې شته. د نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو صحابي چې د هغه نوم عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی. اول من لقب بامیر المؤمنین، اولنی هغه سړی چې هغه ته د امیر المؤمنین لقب ملاو شوی دی، عمر بن الخطاب رضی الله عنه. هغه چې کله سورة البقره ختمه کړې وه که نه، سوره بقره یو خو زمونږ استاسو لوستل دي که نه، صحابو کې دا عجیبه خوی او خصلت و. هغه وایي چې موږ به یو آیت علم حاصل کړو نو مخکې به هله تلو چې کله به هم دا په عمل کې راوسته، هله به هم د بل آیت علم زده کوو. نو هغه چې سورة البقره ختمه کړو نو اوښ یې حلال کړی و، قرباني کړی و، دومره غټ خیرات یې کړی و، خوشحاله و په دې باندې چې ما ډېر لوی علم حاصل کړ. او حقیقت دا ده چې په سورة البقره کې الله ډېر لوی علم نازل کړی، ډېر لوی علم. نو په داسې موقع باندې خوشحالي کول، دې ته بدعت ویل، دا غلطه خبره ده. پکار ده چې په دې موقع باندې مسلمان خوشحالي وکړي، یو ځوان په دې باندې خوشحاله شي چې الله زه د دې لارې دپاره منتخب کړم، ما ته د خپل دین د خدمت بوج را په سر کړ، د خپل دین د دعوت د لارې دپاره الله زه منتخب کړم. په دې باندې خوشحالي پکار ده، دا په ګناه کې نه راځي. خو ګوره شرط دا دی چې دا خوشحالي د شریعت په چوکاټ کې دننه وشي. نو دا دستاربندي کوم تقاریب چې په مدرسو کې عام طور منعقد کیږي نو د دې غټ غرض او مقصد څه خبرې؟ ګوره یو دا چې د مدرسې د کار او د معیار تشهیر وکړی شي، چې په دې مدرسه کې کم کم څه قسمه کار کیږي چې خلکو ته پته ولګي، او دا کار په کم معیار باندې کیږي نو چې دغه معیار پته هم خلکو ته ولګي چې ګوره زما معیار ګوره د بلې لکه څنګه چې سکولونو والا کوي که نه، هر یو د خپل معیار اظهار کوي چې زما د معیار تشهیر وشي او زما د کار تشهیر وشي چې خلکو ته پته ولګي چې ما له خلک ډېر بچي راولي، ما سره خپل بچي داخل کړي، زما مدرسه مخکې لاړه شي، زما مدرسه کې ډېر ماشومان سبق زده کړي، ډېر خلک علم حاصل کړي. او دویم په دې کې اصل کې د هغه بچو حوصله افزایي غرض او مقصد دي، کوم بچو چې د الله کلام په حفظ باندې یاد کړی دی، په ترجمه باندې یاد کړی دی، په ناظره باندې یاد کړی دی، او د الله د کلام د علم د حاصلولو دپاره د 18 کاله اوږد سفر دای طی کړی دی. نو دغه ځوانانو او دغه بچو د حوصله افزایي دپاره عام طور په مدارسو کې د دستاربندي په نوم باندې تقاریب کیږي. نو په دې معنا باندې که انسان دا کوي نو په دې کې هېڅ د بدعت خبره نشته دی او په دې کې څه ګناه هم نشته دی، بلکې دا به انشاءالله باعث اجر وي، په دې به الله تعالی اجر ورکوي. خو هسې په دې کې بعضې داسې کارونه دي چې د هغې نه موږ له ځان ساتل پکار دي، او هغه کارونه دا دي چې خو دا لازم نه دي ګڼل پکار چې دا به خامخا کې بس که حالات جوړ شو بس کول پکار دي، که نه بس هېڅ ضرورت ورته نشته دی. هر کال له دې اهتمام نه دی پکار چې هر کال به دا لازم ګڼلی کېږي، د هر کال په اختتام کې به دا کېږي. موږ تېر کال دستاربندي نه وکړې او ما استادانو ته هم دغه خبره وکړه د مدرسې چې دا څیز ډېر زیات د خلکو لازم ګڼلی دی، لهذا موږ څه کال دستاربندي نه کوو. څه کال چونکې زموږ د مسجد افتتاحي تقریب و نو ما ویل هسې یو پروګرام دی نو راشي د بچو ته پکې دستاربندي هم وکړو، نو یو خو لازم نه دي ګڼل پکار. هغه ملا علي قاري رحمه الله مشهوره وینا ده چې من اصر على امر مندوب وجعله عزما فتركه اولى من الاتيان به. چا چې یو مندوب او مستحب کارم لازم وګاڼه، د فرض مرتبه ولا ورکړه، د واجب مرتبه ولا ورکړه، نو د هغې پرېښودل به د کولو نه غوره او بهتر دي. نو دې خبرو کې خیال ساتل پکار دي. دویمه خبره دا ده چې عام طور په دې مدارسو کې دا کوم دستاربندۍ تقاریب کېږي نو دا علما خو ټول زموږ د سر تاجونه دي، قاریان زموږ د سر تاجونه دي او زموږ ورونه دي، خو چونکې د هر یو سره ملاقات هم نه کېږي او دا یو ښه لار ده چې هر څوک دا اصلاحات وکړي. بهرحال د ورور په حیثیت باندې د مشورې زه در کومه. نو یو خو په دې کې غټ نقصان دا ده چې مدارسو کې عام طور دا کېږي چې کله د دستاربندۍ تقریب ورځې را نږدې شي نو د طلبو نه متعین یو خاص پیسې اخیستې کېږي، 10,000 روپۍ به راوړئ، 20,000 روپۍ به راوړئ، 15,000 روپۍ به راوړئ، په هغې باندې څه کېږي؟ نو په هر ماشوم باندې دا پیسې لازم کړئ، دا به ته خامخا راوړئ او باقاعده دمکین هم پکې بعضې مدارسو کې میلاویږي چې کوم ماشوم دا پیسې رانه وړي
نو هغه ته به په دستاربندۍ کې د شرکت اجازت نه وي. سالانه امتحان کې به ورته د شرکت او د ناستې اجازت نه وي. هغه ته به مدرسې طرف نه سند نه میلاویږي. نو چې دا دمکیانې میلاو شي نو بس بیا خو دا غریب زړه ښه یو که خوشحاله یو که خفه هغه پیسې را پیدا کوي د چا نه بیا په قرض باندې راځي. که د پلار یې وس کېږي او که نه کېږي خو هغه پیسې به را پیدا کوي د چا نه په قرض باندې راځي. نو دا کار شرعا جایز نه دی. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، امام بهقي حدیث نقل کړی دی چې لا يحل مال امرئ مؤمن الا بطيب نفسه. د مسلمان مال حلال نه دی، لا يحل حلال نه دی چې ته د هغه مال وخوري. ها که هغه د په خوښه باندې درکوي، په خوشحالۍ باندې درکوي نو ویې خوره، کني د هغه مال نشي خوړلی. چې د هغه د زړه نه نه دی او ته بادل ناخواسته چې هغه نه غواړي چې تاله د پیسې درکړي، دا غریب څه شته نه دی او ته په هغه باندې پیسې لازم کوي، دومره پیسې په هغه باندې بیا څه کېږي، غټ خیرات پکې وشي. نو لکه خیرات ته څه ضرورت دی؟ که د ادارې وس کېږي، یو فرد دی، یو ډونر دی، هغه وایي چې نه په دې مدرسه کې پروګرام دی او د دې پروګرام د خیرات خرچ په ما باندې شو، دا د ثواب خبره ده. ځکه مسلمانان د یو خیر مجلس ته راټول شوي او تا ول خیرات وکړو. خدا د چې ته یو طالب باندې په هر طالب باندې متعینې پیسې کېدي، یو د هغه زړه اړو غواړي نو ته خامخا هغه پیسې لي او په هغې باندې څه کار کوي، خیراتونه پکې. دا کار جایز نه دی. په دې باندې هسې سوچ پکار دی. او بیا په هغې باندې د استادانو دپاره جامې، د هغې دپاره چوغې، د هغې دپاره پټکي، د هغې دپاره پیزار، د هغې دپاره قسمه قسم تحایف، د بهر د لور لور ځایونو نه میلمانه راغوښتل او د هغې دپاره په زرګونو روپۍ ورکول، هغې ته تحفې تحایف اخیستل او ورکول. دا په کومو پیسو باندې؟ دا په هغه پیسو باندې چې هغه د یو طالب نه تا په زور او جبرن دې ترې اخیستي وي، په زور دې ترې اخیستي وي. نو هسې که یو ذی عقل انسان هغه په دې خبره باندې په خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړي نو دا کار ګوري انسان له خپل ضمیر هم اجازت نه ورکوي. ها اوس مدرسه کې پروګرام را روان دی او د مدرسې محتمم یا د مدرسې انتظامیه عام طور خلکو له ترغیب ورکړي چې داسې یو بهترین مجلس را روان دی، د خیر مجلس دی، په دې کې موږ تاسو ته ترغیب درکوو چې په دې کې خپل مالونه ولګوئ، الله به دله اجر درکړي. او هر یو انسان د خپل وس مطابق په هغې کې پیسې واچوي او په خپله خوښه باندې درکړي، په رضا باندې درکړي، په خوشحالۍ باندې درکړي، نو انشاءالله دې کې به شرعاً بیا څه بدي نه وي. خو دا پیسې په ماشومانو باندې لازم کول او په هغې باندې بیا د غیر ضروري کارونه کول، غیر ضروري څیزونه په هغې باندې راوړل، دا کار به شرعاً جایز نه وي. لهذا دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي. او په دې کې بیا دا کومې فضول خرچیانې چې کېږي، تکلفات پکې کېږي عام طور ډېر زیات، دا سټیجونه سجاول او د هغې دپاره د سیرو میرو انتظام کول ډېر زیات، د الله د کور د آدابو خیال نه ساتل، ځکه دا خو د الله کورونه دي او د جومات د آدابو نه موږ تاسو خبرې بار بار راته علماو دا ویلي دي. د نبي صلی الله علیه وسلم په مسجد کې، په مسجد نبوي کې یو ځل یو 2 کسانو په اوچت اواز باندې خبرې کولې. عمر رضی الله عنه راوغوښتل، ویل تاسې د کوم ځای؟ ویل موږ د مدینې نیو بهر نه راغلي وو. وعمر رضی الله عنه ته وفرمایل چې لو کنتما من اهل المدینة لاوجعتکما، که تاسې میلمانه نه وی او د مدینې اوسېدونکي وی، تاسې به ما دردولي وی، وهل به مې درکړي وی. تاسې د الله د پیغمبر په جومات کې خپل اوازونه پورته کوئ. جوماتونه خو دې لپاره نه دي جوړ. دلته به په خشوع باندې کښېنئ، په عاجزۍ به کښېنئ، دلته به خپل اواز ښکته ساتي، د جومات د آدابو خیال به ساتي. عام طور په دستاربندو کې د جومات چې کوم آداب دي هغه بالکل پایمال شي، د جومات د آدابو پکې خیال نه ساتلی کېږي. د تصویرونو اهتمام او د نمود و نمایش اهتمام په دې کې د دې څیزونه په هغې کې ځان وساتلی شي، دا ډېره بهتره خبره ده. بهرحال په دې کې چې کوم رسمونه رواجونه کېږي، بې ځایه تکلفات پکې کېږي، نو علماو له پکار دا دي، د مدرسو انتظامیو له دا پکار دي چې دا تکلفات د ډېر حده پورې څومره وس کېږي چې دا کم کړی شي. څومره ساده طریقې سره دا پروګرام مناو شي. ډېر داسې غټ غټ مدارس دي چې هغوی بالکل دا دستاربندۍ تقاریب ختم کړي دي ستا، ځکه مشران علما د دې هر څه ته د هغې سوچ دي، ته فکر یا په دې باندې غور کوي چې دا څیز خو ډېر خطرناک طرف ته روان دی. دې نه خو یو رسم جوړېږي او روایت یې جوړېږي، خلک یې لازم ګڼي. نو ډېر داسې غټ غټ مدارس دي چې د هغې باره کې ما پرون کتل چې هغه مدارسو خپل دا دستاربندۍ پروګرامات مکمل ختم کړي. بس چې په کوم ورځ باندې د بخاري ختم وي، بس په هغه ورځ باندې د مدرسې استادان طالبان ټول راټول شي او بس دعا وکړي او خبره ختمه شي. نو لهذا د دې ملګري ته زما درخواست دا دی
چې دا عام طور چې مدرسو کې دا کم تقاریب کیږي دا قسمه تقاریب د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه وو، خو دا به ال بدعت شمارلی کېدلی چې چرته دا ثواب په نیت باندې کېدی او لازم ګڼلی کېدلی. البته که څوک لازم ګڼي او دا یو خاص ثواب ګڼي او یا دا چې دې قسمه تکلفاتو پکې خیال ساتلی کېږي نو دا کار بیا شرعاً جایز نه دی، بلکې دې تکلفاتو نه پاک یو پروقار او ساده تقاریب که وکړی شي نو په دې کې به شرعاً انشاءالله څه بدي نه وي. مفتي محمد إبراهيم محمدي.